تازه خبر په پنجشیر ولایت کې طالبانو څنګه بې ګناه وګړي له ځان سره بیولي دي. طالبانو څه ویلي دي؟ پنجشیر کې څه روان دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. د ملي مقاومت په نامه د طالبانو ضد جبهې یو ځل بیا ادعا کړې چې طالبانو پنجشیر کې بې ګناه وګړي نیولي دي او د دوی په وینا بګنونکي ربړونې یې ورکړي دي. دا د ډلې یو قومندان صالح محمد ریګستاني په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې طالبان بې له اجازې د خلکو کورونو ته ځي او تلاشي کوي چې د په وینا له شرعي احکامو سره په ټکر کې ده. نوموړي همداراز تور پورې کړی چې طالبان له خلکو غواړي چې دوی ته وسلې راوړي او که ونه توانېدل بیا د وسلې بیه ترې اخلي. خو ښاغلي ریګستاني د خپلو دغو ادعاو د ثابتولو لپاره کوم سند نه دی وړاندې کړی، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا تورونه رد کړل او بي بي سي ته یې وویل چې د دوی وسلوالو پنجشیر کې ولسي وګړو ته هیڅ زیان نه دی اړولی او ټولو ولسوالیو کې حالت عادي دی. له دې مخکې تېره اونۍ بي بي سي ته داسې انځورونه ورسېدل چې پخلی یې شوی او افغانستان کې پکې ملکیان لیدل کېږي چې طالبان یې وژني. بي بي سي د دې پخلی هم کړی چې 20 کسان پنجشیر کې وژل شوي، یو داسې ځای چې طالبان پکې د مخالفو وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. د طالبانو ویان دا خبره رد کړې چې داسې وژنې دي شوي وي، خو د بي بي سي د راپورونو پر بنسټ وایي دوی به پلټنه کوي. بل لور همدا تېره اونۍ د بشري حقونو د څار سازمان وویل طالبانو افغانستان کې د تېرو څو میاشتو پوځي پرمختګونو پر مهال پنجشیر او ځینو نورو ولایتونو کې د بشر ضد او جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. د دې سازمان د اسیا برخې مشرې پیټراسا ګوسمن بي بي سي سره خبرو کې وویل د عمومي بخښنې او د غچ نه اخیستو په تړاو د طالبانو ژمنې هیڅ معنا نه لري. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې بي بي سي پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د صحرایي محکمو او د بې وسلې کسانو د وژنې رپورټ خپور کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بي بي سي ته ویلي چې د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور ردوي او وایي دوی باید له نږدې سیمو ته ورشي او له حقایقو ځان خبر کړي. طالبان وایي له هغو کسانو سره چې وسله یې پر ځمکه ایښي هېڅ کار نه لري. بل خوا ملګرو ملتونه وایي له افغان کډوالو سره د مرستو دوام د ژمن یو. ملګري ملتونه وایي دوی په افغانستان کې له بې ځای شوو کورنیو سره مرستو ته ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ ویلي چې په ځینو ولایتونو کې له کډوالو سره د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د سرچینې په خبره همدا اوس د دوی مرستندوی کارکوونکي په ننګرهار او لغمان کې له بې ځایه شوو کورنیو سره په مرستو بوخت دي او ګڼو کورنیو ته د ژوند لومړني توکي رسولي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی له کډوالو سره مرستو او همکاریو ته ژمن دي او په دې برخه کې د افغان لوري همکاري اړینه ده. سرچینو ویلي دا د کارکوونکو امنیت یې دائم ګړی تامین دی، خو د مرستو رسولو لپاره دې زمینې لا برابرې کړی شي. بلخوا برني ساندرز امریکا په افغانستان کې ستر بشري ضد جنایت ترسره کړی. په افغانستان کې د ملکي وګړو وژل نه بخښل کېدونکی بشري جنایت دی. امریکایي مخکښ سناتور او د دغه هیواد ولسمشریزو ټاکنو ته پخوانی نوماند برني ساندرز ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې بشري جنایت ترسره کړی دی. هغه ویلي په یوه تازه مرکه کې ویلي په کابل کې د امریکا وروستی هوایي برید په کلکو ټکو غندي. د ده په خبره د امریکا دفاعي چارواکو منلې ده چې په دې برید کې ملکي وګړي وژلي او په دې توګه یو ستر بشري ضد جنایت ترسره شوی دی. د ده په وینا امریکا نه یوازې دا چې یو انساني ضد او بګنونکې پیښه ترسره کړې ده، بلکې د امریکا باور او حیثیت یې له منځه وړی دی. د ساندرز په خبره دا د امریکا لپاره تر ټولو بده شیبه ده چې په یو هوایي برید کې ملکي وګړي وژني او بیا یې مسؤلیت اخلي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.